راشد خان د ملي لوبډلې د دریو واړو فارمټونو کپتان وټاکل شو. ګران لیدونکو السلام علیکم. ګلبدین نایب د یو ورځنیو او رحمت شاه زرمتی د ټیسټ لوبډله کپتاني لري او پر ځای راشد خان د دریو واړو فارمټونو کپتان ټاکل شوی. د یادونې وړ ده چې موږ له وړاندې ویلي وو چې راشد خان کپتان ټاکل شوی. خبره داسې وه چې په کرکټ بورډ کې د مافیا کړۍ له پرلپسې مداخلو وروسته لومړی اجرایي رئیس د دوی په خوښه انتخاب شو. بیا راشد د دریو واړو فارمټونو کپتان وټاکل شو. د یادولو ده چې راشد خان ویلي وو چې دی اصغر افغان ته تیریږي او هغه د کپتان شي. محمد نبی هم ویلي و چې سینیر لوبغاړي له ګلبدین سره لوبه نه کوي او بیرته د اصغر یا راشد کپتان شي. پریکړه 2 ورځې وړاندې شوې وه خو کرکټ بورډ کې مخالفت روان و. عزیز الله فضلي خپله هڅه وکړه چې مخ یې ونیسي خو بریالی نه شو او یوازې دومره وکولی شو چې اصغر افغان پرې نږدې چې کپتان شي او ویل چې که اصغر افغان کپتان شي ملت نشي قانع کولی. همغه و چې راشد خان آماده شو او د دریو واړو فارمټونو کپتان شو. بلخوا بیا ګلبدین نایب تېره ورځ ویلي وو چې د ملت سره به په روانو ناخوالو په هکله غږیږي خو تر اوسه یې درک نشته. خبره دا ده چې کله نبي وایي چې سینیر لوبغاړي ګلبدین سره لوبه نه کوي ښکاره خیانت ده ځکه لوبډله د کپتان نه ده د ټول ملت ده او دوی ځان نه بلکې د هیواد لپاره لوبه کوي. نو چې نه یې کوي لوی خیانت ده او دا شوی دی او باید پوښتنه یې وشي. خو بدبختانه به ووایو چې د پوښتنې څوک نشته. همدا مشل ده چې ولسمشر ته راپور ورکوي او هر څه چې ورته ووایي هغه یې مني. نو چې ولسمشر ته د غلط راپور رسیږي او داسې لوی غلی هم درته مقرر کړی وي نو د چا به د اصلاحاتو غوښتنه وکړو. بله مهمه خبره دا ده چې عزیز الله فضلي چې ما له نږدې لیدلی و ویلی و چې هیڅ چاته هم نه تسلیمیږي. کرکټ له میراثیانو خلاصوي او که یې ونه شو کړی استعفا به ورکوي. اوس استعفا هم نه غواړو خو دا چې په مشل یې زور ونه رسېده نو په څلورو دې د ګلبدین نایب کور ته ورشه او بخښنه دې ترې وغواړي ځکه چې یو خوا په میراثیانو بریالی نه شو بلکې د ګلبدین حیثیت هم ور خراب کړ. خو د راشد د کپتان په توګه د اعلانېدو وروسته داسې خبر چې موږ ترلاسه کړ د ځینو لوبغاړو کارکوونکو ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوې. زه خو وایم چې جنجال خو هسې هم جوړ ده او د راشد په کپتانېدو سره پای ته نه رسېږي. نو پکار ده چې ګلبدین نایب په شمول یو څو لوبغاړي کنفرانس ورکړي تر څو ملت ته اتلان او خاینین معلوم شوي وي. تاسو د راشد خان د ټاکل کېدو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم د الله په امان.